شوقیان دي که هغه د چوکیو یا د منصب پر ویش باندې راضي نسی او بیرته په سمتو کې په افغانستان په ولایتونو کې جګړه پیل سي د تجزیه مخه به څرنګه نیول کیږي او په داسې حال کې سي ډیر جهتونه اوس لا په کمین کې دي سي افغانستان تجزیه سي چې د جو بایدن او وروستي اظهارات یې ښه نوم نه کېدلی سي. ګوره افغانستان ملت یو ویښ ملت ده، مسلمان ملت ده، متحد ملت ده او چې کله بیا اسلامي امارت په دومره قوت سره چې په بدخشان کې هم نظامی قوتونه لري، په فاریاب کې هم لري، په هرات کې هم لري، په کندهار او په ننګرهار او په پکتیا کې هم لري، نو دا یو افغان شموله یو ځواک ده او داسې یو ځواک په موجودیت کې بیا د تجزیه تصور نشي کېدای. اوس تاسې وګورئ افغانستان هغه پخوانی افغانستان نه ده چې خلکو نه سره پیژندل. نن په بدخشان کې په زرګونو ځوانان قرباني ورکوي په داسې حال کې چې نه د امارت مشران لیدلي دي او د امارت له دورې نه بعد په بدخشان کې پیدا سوي دي، راځوانان سوي دي، نن هلته مسلح جهاد کوي. ګوره دا یو فکر ده، یو نظریه ده، یو عقیده ده. همداسې د افغانستان په نورو ولایتو کې تاسې کې وګورئ په غور کې ډېرې پراخې سیمې فتح سوي دي او هغه اکثر هغو ځوانانو فتح کړي دي چې هغه اصلا له غوره د باندې وتلي نه دي، خو د اسلامي امارت تر بیرغ لاندې دا قرباني ورکوي. نو د افغانستان خلک په هیواد مین خلک دي، په دین مین خلک دي او د مرکزی نظام پلوي خلک دي، نو د تجزیه خطر نسته. البته ځینې خلک چې زور کوي هغوی د خارجي مرستو په مټ باندې یا د خارجانو د هڅونې په عمله داسې حرکات کوي. که دا توافق رامنځته سي او خارجانو هم په افغانستان کې د خپلو مداخلو خوند و مزه وڅکله، چندانې ګټه یې ونه کړه، نو ټول جهاتونو ښې تجربې وکړې، هم خارجانو او هم داخلیانو، هغو تجربو ته هغو دردونو کړاوونو ناخوالو ته په کتو سره چې هر چا وګالل، په آینده کې به انشاءالله دا تشویش نه وي. یعنی که بیا هم دا ستونزه رامنځته سي، تاسې له جګړې څخه علاوه بل کوم اپشن لري یا بله طریقه شته مثلا د تفاهم له لارې تاسې دا مشکل حل کړي؟ په دې وروستیو کې په مسکو کې کانفرانس وسو، تاسې له ډېرو افغاني جهتونو سره او سیاسي جهتونو سره وکتل، څومره تمه لري چې دا ستونزه به نه رامنځته کېږي؟ ګوره دا یو خبره ډېره واضح ده چې اسلامي امارت مجاهدین مسؤلین چې کوم مبارزه کوي دا یو شخصي عقده نه پالي، دا له چا سره شخصي بدۍ نه پالي، دا د یو لوی هدف لپاره ده چې هغه د افغانستان ازادي ده، د اشغال خاتمه ده، د اسلامي نظام حاکمیت ده. هغه موانع چې په دې مخ کې دي او هغه له منځه ولاړ سي، بیا خو هېڅ د دې تصور نه پاتې کېږي چې بیا د څوک مخالفت وکړي، او که یې کوي هغه به د هغوی خلکو خپل مشکل ولي، هغه سره بیا ملت نه درېږي. متخصص صاحب، په کابل کې د ولسمشریزو ټاکنو لپاره هم ډیر په شدت باندې کمپاینونه شروع دي، روان دي، خو له بله اړخه د افغانانو غوښتنه او ارزو هغه سوله ده. ستاسې په نظر باندې څه فکر کوئ چې سوله یا د سولې موافقتنامه به ترسره شي او که به ټاکنې؟ یو خو زه له دې خبرې سره نه یم موافق چې کمپاینونه په شدت سره روان دي. که په شدت سره روان وي بیا به دوی د چوک د سر مزدوران په کریه خپلو جلسو ته نه راوستی. انتخاباتو کې ولس ګډون نه کوي، ځکه نه کوي چې تمه نه ورته لري، همهغه زړې څیرې دي، همهغه برنامې دي. په کداپر کې کړی ده چې مخکې ډاکټر اشرف غني خلکو ته وعدې ورکولې چې داسې به لوی لوی کارونه به وکړم. اوس یا بل اوس د کندهار خلکو ته علت دومره وعده ورکړه چې فلانۍ هدیره به درته جوړه کړم او فلانۍ قبر به درته جوړ کړم. نو له دې نه خپله ولس پوهېږي چې دا خلک څه برنامه نه لري او کولی یې هم نشي. نو ولس نه له انتخاباتو سره دلچسپي لري او نه په انتخاباتو کې کوم بدلون ویني. تاسې وګورئ د افغانستان 400 ولسوالۍ دي، چېرته مو په ولسوالۍ کې اورېدلي دي چې کومه د انتخاباتو د کمپاین غونډه دې سوي؟ یوازې همدا د کابل د ښار هوټلونه دي یا دا د لوی جرګې خیمه ده چې کته و پورته کېږي، هماغه څیرې دي کې اوړي را اوړي. نو انتخابات د افغانستان هیڅ درد ځکه نشي دوا کولی چې بدلون نه لري، برنامه نه لري، ولس یې نه غواړي او یو پردی پدیده ده ورباندې تپل سوې ده او ډېر کاندیدان د دې دپاره ولاړ دي چې شهرت حاصل کړي
او یا په اخر کې له نورو سره معامله وکړي او د اقتدار دپاره یوه چوکۍ دوه چوکۍ خپلې کړي نو نه د سولې دپاره ګټمن دي نه د افغانستان د آینده دپاره ګټمن دي او پاتې سو د سولې موضوع دا د ټولو افغانانو غوښتنه ده ټول افغانان د اشغال خاتمه غواړي اسلامي نظام غواړي او سرتاسري سوله غواړي او تر ټولو مهمه دا ده چې نظام په خواست نه چلیږي په زاریو نه چلیږي په اشر نه چلیږي په ائتلافو نه چلیږي افغانستان 40 کاله مختلفو ډلو ترمنځ جنګونه سوي دي تنظیمونه جوړ سوي دي د قومونو پخوانی جوړښت کې خراب سوی ده دا یو مضبوط مرکزی نظام غواړي دا یو قوي اداره غواړي دا یو کلک عزم غواړي دا یو داخلي برنامه غواړي دا یو افغاني مفکوره غواړي دا نه د پردیو په فرمایشاتو او نه د پردیو په وارداتي پروسو باندې چلیدای شي نو افغانستان باید تر ټولو مخته د ټولو افغانانو په خوښه یو داسې قوي اسلامي مرکزي حکومت رامنځته کړي چې په هغه کې د خلکو ستونزې په نظر کې ونیول شي په هغه کې خپل سرحدات وساتي په هغه کې خلکو ته د ژوند حق ورکړي هغوی کې خلکو ته د کاروبار او د تجارت او د مزدورۍ او د دهقانۍ سهولت برابر شي اوس خو دهقان په پټي کې اوبه لګوي د شپې تیاری ولي موټر هم په لارې باندې روان ده اوړو غنمو تیل راخیستې دي په لارې باندې پاټکونه ورته اچولي دي او پوستې د هره پوسته جلا روپۍ ځینې اخلي نو تر ټولو مهمه دا ده چې په افغانستان کې اول امن راسي بیا له هغه وروسته د افغانانو په مشوره باندې هغه برنامې رامخته سي چې په هغو کې د ټولو افغانانو خیر متقي صاحب که بیرته بیا د مذاکراتو موضوع ته راسو د افغانستان د اسلامي امارت سرې کرښې څه دي یعنی هغه څه دي چې په هیڅ وجه د افغانستان اسلامي امارت ترې تېرېدلی نه شي ګوره دا به له خلکو سره دا ډېر اوږد سوال ډېر لوی سوال وي ډېر دروند سوال وي چې امارت به ډېر زیات شرطونه لري اسلامي امارت ما درته وویل چې دا مبارزه د لوړو اهدافو دپاره ده شخصي منافع شخصي شرطونه شخصي وړاندیزونه دا ته ډېر اعتبار نه ورکوي د موږ ډېر ساده شرطونه دي چې د افغانستان د اشغال خاتمه او د قوي اسلامي نظام رامنځته کول خلاص دغه په سوري کې بیا د هر چا ته حقوق رسیږي د هر چا حق ورته رسیږي او ټول مسایل پکې حل کیږي دا دوه خبرې دي او دا د ټول افغانانو اتفاقی خبرې دا یوازې د اسلامي امارت د مشرانو خبرې نه دي بلې محترم متقي صاحب لکه د مرکې په پیل کې موږ خپلو لیدونکو ته وعده ورکړه چې د مذاکراتو د موضوع سره په څنګ کې به محترم متقي صاحب ځینو هغو اندېښنو او پوښتنو ته هم ځوابونه وایي چې د خلکو په ذهنونو کې شته که دې موضوع ته راسو څرنګه چې د یو هیواد او نظام دپاره داخلي جوړښت څومره مهم ده په همدغه کچه باندې د سیمې له هیوادونو سره او له نورو نړیوالو هیوادونو سره له نړۍ سره اړیکې هم ډېرې مهمې دي نړیوال روابط ستاسې او خصوصا له همسایه هیوادونو سره ستاسې روابط څرنګه دي لکه تاسې چې وینئ نړیوالې وینئ هیوادوالې وینئ په دې باره کې الحمدلله موږ ډېر پرمختګ کړی ده موږ په دې پوهیږو چې د افغانستان دوه لوی موضوعات او اساسي مشکلات هغه دا دي چې هم د خارجي نړۍ د خارجي هیوادو د بهرنیو له شر نه افغانان محفوظ وي او داسې یو اقدام ونه سي چې له یو چا سره دومره نزدېکت راسي چې هغه د نورو د بعد او د دښمنۍ سبب وګرځي او هم په ولس کې د نن په داخل کې د نن اختلافات ختم شي موږ دواړو اړخو ته توجه کړې ده تاسې ګورئ د سیمې له هیوادو سره راشه درشه ډېره کړې ده له ګاونډیو هیوادو سره هم راشه درشه ډېره کړې ده او اړیکې الحمدلله په لوړه سطح باندې جوړې سوي دي تاسې وینئ چې اوس موږ د اسلامي امارت پلاوي په ډېره لوړه کچه باندې په ډېرو لویو هیوادو کې استقبالیږي په ډېره لوړه سطح ملاقاتونه کوي او حتی دعوتونه هم له هغې خوا نه راځي زموږ هم کوشش وي چې پلاوي ورسي همداسې له هغه دښمن جهت سره هم کوشش روان کړی ده له امریکا سره د امریکا له ملګرو سره چې د ناټو په اتحاد دی کې کوم هیوادونه ورسره ګډ دي له هغو سره له ټولو سره په همدې هدف چې څنګه افغانستان د بهرنۍ نړۍ له ضرر نه وساتو او په دې کافي پرمختګ شوی متقي صاحب یو مهم انتقاد دا هم موجود ده چې اسلامي امارت له طالبانو او له علماو پرته
د نورو اقشارو په راخپلولو کې پاتې راغلی ده. دا انتقاد څومره پر ځای ده او څرنګه خلک باور وکړي چې په راتلونکي نظام کې به تاسې نورو خلکو ته هم ونډه ورکړي؟ ګوره دا خو هر څه په عمل سره ثابتېږي. یو خو د امارت نظامی ځواک ده، هغه په داسې حال کې راپورته شو چې افغانستان په مختلفو تنظیمو باندې تقسیم شوی و، مختلفو قومندانانو واګې د قدرت په لاس کې اخیستې وي، حتی په یو ولسوالۍ کې به څو پاچاهۍ وي او کور په کور بدي وه، د قومونو تر مابین جنجالونه وو، د سیمو تر مابین، د ولایاتو تر مابین، د قومندانانو د تنظیمونو تر مابین. نو هغه وخت د اتحاد سمبول طالب و. طالب داسې یو څوک چې له چا سره جنګېدلی نه و، داخلي جنګونه یې نه و کړي، یوازې له کمونستانو او له روسانو سره جهاد کړی و. نو هغه اتفاق تر هر چا زیات په طالب باندې راتو او په عالم باندې راتو او په هغه وخت کې ښه نتیجه هم ورکړه او د هغه وخت ضرورت هم همدا و. خو بیا همدغه امارت و، همدغه د طالبانو اسلامي تحریک و چې بیا په امارت بدل شو چې کله اقتدار ته ورسېدو. مثلا زه یو مثال درته وایم، زه د تعلیم او تربیه وزیر وم، ما سره په تشکیل کې 15,000 بستونه وو، په هغو کې 15,000 برحاله مامورین وو چې په هغو کې استادان، معلمین او اداري پرسونل راتو. په دې 15,000 کې چې ډېرو نو به 10,000 کسه طالبان یا علما او دیني علما و، دا نور ټول د عصري علومو خاوندانو. همداسې که صحت عامې ته وګورو، د صحت عامې په هغه وخت کې 10,000 شاوخوا تشکیل و، په دې 10,000 کې که ډېرو نو به 200 کسه ملایانو طالبان، هغه هم په داسې برخو کې چې داسې خو نه و چې هغوی هلته جراحي عملیات کول، هغوی د ډاکټرانو په ځای باندې ناست وو، بلکې هغه د خدمت او د اکمالاتو او د سهولت برابرولو ځینې واګې په لاس کې وي. دا نور ټول هماغه کسانو، همداسې نور وزارتونه راواخه. زموږ په وخت کې په هغه وخت کې ګوره په لکاو مامورینو هغو ته موږ د هغه وخت باندې په شرایطو ته په کتو سره معاشات ورکول. دا سوال اصلا یعنی په ټیټه کچه باندې یا د مامورینو په کچه واقعا هلته خلک وو، نور خلک هم، خو په رأس کې یا په رهبري کې مثلا د کوم وزارت په رهبري کې یا په ریاست کې نور خلک ډېر کم لیدل کېدل. یعنی ما خو درته ویل چې دا خو د هغه وخت یوه اړتیا وه. اوس موږ له ټولو افغانانو سره د مذاکراتو دپاره لمن غوړولې ده او له هغوی سره ناستې ولاړې کوو او دا وایي چې د افغانستان راتلونکی باید د بین الافغاني تفاهم له لارې وټاکل سي او ټول ولسونه حق لري، ټول قشرونه حق لري. د افغانستان یوازې د یوې طبقې کور نه ده، نه یوازې د انجینر او د ډاکټر کور ده، نه یوازې د ملا او د طالب کور ده، نه یوازې د یو نظامي سړي کور ده، دا د ټولو افغانانو ګډ کور ده. هر څوک په خپل مسلک کې خدمت کولی سي، هر څوک په خپل ځای کې حق لري. د دې وطن سرمایه ور باندې لګول سوې ده، ټول برخو کې احتیاجات یو بل ته سره لرو او که داسې ونه کړو د افغانستان جوړېدای هم نسي، نو په راتلونکي کې به ټول افغانان تیرو تجربو ته په کتو سره او د افغانستان راتلونکي ته په کتو سره، د راتلونکي شیرازي او بیا رغونې ته په کتو سره ټول حق لري او ټول به خدای کول دی یو ښه قوي نظام تر سیوري لاندې په ډېره خوشحالۍ او په ډېره اطمینان سره خدمت کوي. یو خبره، یو وضاحت که زه وکړم، کله کله دا انتقاد کیږي چې تاسې په امارت کې انحصار ډېر دی یا به په راتلونکي انحصار وي. زه وایم که دا اوسني نظام ته وکتل سي، دا د کابل اوسنۍ ادارې ته که وکتل سي، آیا په دې ټوله اداره کې یو جهادي شخصیت شته؟ آیا د ټول افغانستان په سطح درانه علمي شخصیتونه شته؟ نشته. جهادي شخصیتونه نشته. تنظیمونه ټول شاته کړي، جهادي تنظیمونه. یوازې که یو تنظیم یا یو ډله ته خاص اقتدار د خاصو مصالحو دپاره ورکړی وي، هغه به خپل مجبوریت وي. ورځ په ورځ د افغانستان ملي شخصیتونه شاته کوي، جهادي شخصیتونه شاته کوي، علمي او روحاني شخصیتونه شاته کوي. یعنی هیڅ داسې څوک اوس هم نه دي پرېښي. نو چې په دې اوسنۍ حالتو باندې خلکو قناعت کړی ده او بیا یې په راتلونکي کې نه کوي، دا خو به بیا د هغو بې انصافي وي چې تر دې به هم خوشحاله وي، هم به عزتمن وي. ته څه فکر کوې چې له خارج نه څوک راغلي وي، په خارج کې تربیه سوي وي یا خپله خارجان وي، هغه به د ما او د تا د یو جهادي رهبر، د یو سپینګیري، د یو جهادي قومندان چې چا قربانۍ ورکړې وي، د یو علمي شخصیت، د یو روحاني شخصیت، د یو قومي شخصیت ښه قدر ولري. او که بې زه او ته ولرو، که بې دا مجاهدین ولري چې دغه ولس ته 18 کاله نه بلکې دا 40 کاله په خپله غېږ کې ځای ورکړی ده، په کور کې ساتلی دي، ډوډۍ یې ورکړې ده، اکمالات یې کړي دي، خپل اولادونه یې مسؤلینو ته په لاس ورکړي دي، سنګرو ته یې لېږلي دي، نو که به دا ډېر قدر ولري. زه فکر کوم چې په راتلونکي کې به دا ستونزه بالکل نه وي
او په دې برخه کې الحمدلله ښه تدابیر نیول سوي دي، ښې مشورې سوي دي، ښه ستراتیژي جوړه سوې ده او ښه روابط جوړ سوي دي. په دې باندې اوس ډېر خلک قایل هم دي، په دې باندې اوس په داخل کې ولسونه، قومونه، مسلکي خلک، تعلیم یافته طبقه، هغه اوس ټول په دې پوهېږي چې یوازینی هغه څوک چې افغانستان متحد کولی سي او افغانستان سره راټولولی سي او ټول افغانانو ته حق ورکولی سي، هغه به همدغه مجاهدین او له دوی هغه ملګري او انشاءالله په راتلونکي کې به خدای کول داسې ستونزه نه وي. یوه بله پوښتنه متقي صاحب، څرنګه چې د اشغال ضد جهاد او مبارزې تقریبا د 19 کاله پوره کیږي، د اشغال په پیل کې ماشومان اوس ځوانان دي، له هغو سره هم د تشویش شته او ویره شته چې طالب راځي او د نن دور طالب به څرنګه وي، څوک به وي، څه پالیسي لري او چې راځي کوم نظام له ځان سره راوړي او د ځوانانو دپاره به څونه د کار زمینه مساعده کړي. دا تشویش شته ځکه چې د طالب ضد ډېر زیات منفي تبلیغات سوي دي. تاسې نننی یعنی د نن دور طالب څرنګه تعریفوي او خلکو چې څنګه ورپېژني طالب څوک؟ زه خو وایم دا تشویش یوازې له نویو ځوانانو سره نه ده، دا د ډاکټر زلمي خلیلزاد په څېر له سپینګیرو کسانو سره هم شته چې هغوی خپله اعتراف وکړي چې ما اشتباه کړې او طالبان مې سم نه وپېژندلي. او زه پوه شوم چې هغه له خپل وطن سره مینه لري او هغه د هېچ چا تر تاثیر نه دی لاندې. نو اوس خو تر ډېره حده ډېرو خلکو ته دا حقیقت واضح سوی ده او طالبان هغه د په ډېرو سیمو باندې کنټرول لري. اوس که تاسې ووینئ ډېرو ولایاتو کې تجاران، سرمایه‌داران، حتی تعلیم یافته خلک هغه د اسلامي امارت ساحو ته ځي، اول ته کار کوي او ژوند اختیاروي، کورونه هلته بیایي چې وایي هلته امن ده، هلته د موږ عزت شته، هلته د موږ وقار په ځای ده. او د طالبانو عمل او د مجاهدینو کړنو دا اوس هر څه ملت ته وروپېژندل او په راتلونکي کې به دا شی نور هم پراخ سي. اوس چې موږ تاسې ګرځو، له خلکو سره وینو، مجالس کوو، غونډې کوو، خلک وینو، نو حتی تاسې وګورئ اوس چې په کابل کې او په هرات کې او چېرته غونډې کېږي، نو هغه څوک چې له موږ سره مجالس کړي دي هغوی درز ډېر ښه وي، د موږ په حق کې ښه وي، د آینده په حق کې ښه وي، او هغه څوک چې په تیاره کې پاتې سوي دي د هغوی درز اوس هم په تیاره کې وي. نو په دې برخه کې کار هم سوی ده او نور کار هم کېږي. په دې کې تاسې هم ډېر څه کولی سئ، فرهنګیان ملګري ډېر څه کار کولی سئ، د امارت هغه اصلي څېره دنیاوالو ته او هیوادوالو ته وروښیي. او سیاسي برخه کې هم په دې کې ډېر کار کېدای سي چې د امارت استازي مختلفو هیوادو ته سفرونه کوي، بین الافغاني مذاکراتو ته ور روان دي او بین الافغاني کانفرنسو کې ګډون کوي. نو په دې ټولو برخو کې کار روان ده. امید شته چې دا تشویش به د خلکو رپسي، خو مهمه دا ده چې خلک د موږ عمل ته وګوري. په عمل کې تاسې وګورئ موږ د دښمن بندیان په جنگ کې نیسو، هغوی ته لباس هم ورکوو، په هغوی باندې علاج هم کوو، هغوی ته د لارې کرایه هم ورکوو، هغوی ته عفو هم کوو، سره له دې چې د موږ امکانات ډېر کم دي نسبت جانب مقابل ته او خطر هم زیات وي. په هوا کې تیاري ګرځي، په مځکه یې ټانګونه ګرځي، حتی هغه خپل بندیان هم بمباروي چې پیدا یې کړي چې وایي دا هسې له منځه ولاړ شي چې سبا بدنامي نشي ورته. خو په داسې حالاتو کې تر اوسه د موږ په بندیخانه کې یو دښمن هم نه ده وژل سوی او د موږ یو بندي چې تر اوسه خلاص سوی دی د باندې شکایت نه ده کړی. نو چې له بندیانو سره دا چلند دی، نو له عام ولس سره به ولې ښه چلند نه وي، له ملت سره به ولې ښه نه وي. یوه بله اندېښنه موجوده ده، خلکو سره دا سوال شته، ځینې جهتونه طالبان یو خاص قوم ته منسوبوي. که چیرې طالبان اقتدار ته ورسیږي، دغه ستونزه خو موجوده نه وي چې بیا به دوی له نورو اقشارو نورو قومونو سره تبعیضي چلند کوي. دې اندېښنې ته تاسې څه ځواب لرئ؟ افغانستان خو په ټولو ولایتونو جوړ افغانستان ده او د افغانستان قومونه